بارک الله فیک ماشاءالله. ها اوس وایي چې نظره شوی انسان به په دې دعا دمې، نظره شوی انسان به په دې دعا دمې. او دې کې ګوره که دا دویمه دعا راشي نن ګنې دې دویمه دعا کې پوره قصه د هغه یو صحابي چې دی بل صحابي نظره کړی و. اب انشاءالله روان درس کې بیانو، خو د اولنۍ دعا به ذکر کو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام ابن ماجه راوړی دی. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. رسول صلى الله عليه وسلم با حسن وحسين رضي الله عنهما بدي دعاء سر دمول. يعوذ تعويذ، تعويذ ستوي يعني آغا كلمات ويل چی پاغي سر پاغي کتاب پا اللہ پوری پنانی ولی دیو شرنا. دی تباربی کی سوئی تعویذ آغا نا چی مری تو دور واچو. دلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسم کدا رواوی خود دیسی بے کڑے ہوئی جی تعویذونه بے جوڑ کرے ہوئی مری تا بولا چولے ہوئی چی دوی تا سا نقصان ون رسی خود دیسی ون کڑا وی کڑو سا آگا دا چی دعائی وقت دا گوی دا پارا سا کلماتی ہوئی ان طول بخپلو بچو باندی یریو چی اللہ دا بد نظر نو ساتی، اللہ دا شر نو ساتی، اللہ دا بیماریان نو ساتی. طریقہ دا دا کن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم با طریقہ دا عملو کو، دا قرآن بے ادبی دی پکی ونکڑا، غیر شرعی کار دی پکی ونکو، او نه پکی مولیانو بس اتنو تا زورشتی چی دمگرو بسی زی او دا یو تعویز تی 100,000 روپی آلی. سبیوی اعیذکما زب پناغ وارم ستاسو دوانو دا پارا بکلمات اللہ التامہ پا کلماتو دا اللہ سر چی پورا کلمات تی، دا اللہ خبری پورا خبری تی، پورا دی سنگا رشتینی دی، یو دا چی رشتینی دی بل دا چی کمی پکی نشتی. دغشان دا اللہ خبری دا عدل و دا انصاف تی، یعنی ہر اڑخت چی گوری دا اللہ کلمات سے دی پورا تی. ہاں پناہ کوئی گفت دا اللہ نا پا کلماتو دا اللہ سر خویر دا صدا من کل شیطان و حام دا ہر قسم شر دا شیطان نا او دا وسوسو دا گنا حام وسوسو دا گنا یعنی اللہ موساتا، اللہ موساتا دا شیطان دا شر نا و دا شیطان دا وسوسو نا ومن كل عين لامة او ده هر قسم بد نظرينا بس. قال او ده بيوي وكان أبونا إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. او إذا من بلار والد إبراهيم عليه السلام با خپل زامن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام پا دی کلماتو سر دمول. نو ابراہیم علیہ السلام تے پلار ہوئی ولی ابلو درس تفسیر پا درس کی مادا خبر کردی لگ ڈاڑے جواب درا کردے ونو صحیح دا ہوئی اسماعیل علیہ السلام پا بچو کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شوخو ابراہیم علیہ السلام تو ولی پلار ہوئی دا ابراہیم علیہ السلام نے بعد پیغمبری ٹول دا پا بچو کی ہوا ناغا دا پیغمبران پلار تھے ما بلوز دا خبر ذکر کول. پیغمبری دا ابراہیم علیہ السلام نے بعد ٹول دا پا بچو کی ہوا. خواہ دین دا مسلم ثابت شو چی نظر اثر کئی چی کل اللہ اغواری. بعضوی زنگ پا دی ملکونو کیا وی چی نظر اثر کی بیا خطا شرکو کو منگ دانی دی ویلی چی نظر پخپل اثر کئی
نظر اله اثر کوي چې کله الله وغواړي. لکه دې څه خلک کوم شته چې نظر بیا اثر نه دی کړی. نور دې باره کې ښه واضح روایات دي. د دوه درې خو دلته نن بیان شو. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ښه واضح ویلي دي چې نظر لګېده حق دی. یو روایت کې وایي اوښ پتیلې ته رسوي او انسان مقبرې ته رسوي او د هر چا لګېدی شي نظر. بعض پښتانه وایي زما نظر نه لګي. پته نه چې ده ګوره څه ټیسټ کړی دی که څه ټیسټ دی چې موږ یې هم وکړو چې دا نظر لګي که نه لګي. نو طریقه دا ده ګوره افراط و تفریط دی. یعنی صحیح د نظر لګېده حق دی خو شریعت موږ ته دا نه دي ویلي چې ته خپل ژوند ودروه. تا ته شریعت دا ویلي دي چې ته سهار ماښام اذکار وایه، مانځه نه بعد اذکار وایه، مونځ اودس کوه. د خپلو نعمتونو هسې بې ځایه تذکیرې مه کوه. دا به یو طریقه ده. ځکه روایت کې داسې راځي چې د نعمت خاوند هر د نعمت خاوند چې دی د ده حسدګري لازم بې ځایه. اوس داسې مجلس ته تا ته پته چې دا ملګري دینداره دي او ښه خلک دي یا ضرورت راغی بغیر د دې تذکرې نه کار نه کېدو ودې کړه هېڅ خبره نه. په طور د الله د نعمت د رایادولو تکبر نه خو نور هسې د نعمتونو تذکرې کول چې ما سره دا دی او ما سره دغه دی او ما سره لازم ورسره به څوک حسد کوي. نو داسې قسمه طریقې موږ ته شریعت خوري. خو دا نه چې بلکل ستا خبره چې پټ پټ ګرځي د سره راښکاره کېږي نه او دروغ پکې وایي. دروغ پکې وایي سم دروغ پکې وایي نه نه دا زموږ نه دی او نه نه دا زموږ نه دی اخر کې هغه سره دی. نو دا هم طریقه نه ده او چې الله دې نه ساتي که نه نو په دې سره ته ځان نشي ساتلی. ښکلې طریقه دا ده چې دا قسمه دمونه او کلمات او اذکار وي. نو په خپلو بچو باندې که مین یې په خپلو بچو باندې کم سے کم په ورځ کې یو پیر دا کلمات وایي. اسان دي. خو دلته یې وایي اعیذکما هغه دوه دي ځکه د میم نه بعد الف راغلی د الف الاثنین وایي چې بچي ډېري نو بیا به اعیذکم وایي الف به ورسره پکې بیا نه وایي چې یو وي بیا اعیذک چې ډېري څنګه به وایي چې ډېري اعیذکما اعیذکم چې دوی اعیذکما او چې یو وي اعیذکا. الله رب العزت ته موږ د هر قسم شر نه او بد نظر نه او د جادو نه دی الله موږ وساتي او د هر قسم بیمارۍ نه دی الله رب العزت موږ وساتي او زموږ د بچو دی الله حفاظت وکړي او زموږ بچي دی الله نیک عمل رالوي کړي او الله رب العزت ته د هر قسمه فتنو